ملګرو د خوشحال خان بابا د نصیحت نه ډک یو ډیر ښکلی کلام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. خوشحال خان بابا فرمایي وی په خپل قسمت راضي شه، تل د بل قسمت مه غواړه، او فراغت د مبارک شه که دی ونیوه دا دواړه. خوشحال خان بابا فرمایي دوه خبرې درته کوم، په هغې باندې عمل وکړه، انشاءالله خوشحاله به. یو دا چې الله پاک تعالی څه درکړي دي ستا په قسمت کې دي، په هغې باندې راضي شه. او بله خبره دا چې د نورو خلکو شیانو ته مه ګوره، د هغه چې څه قسمت کې دي هغه ته میلو دي، د هغې غمونه مه کوه، په خپل قسمت راضي شه. او د جون پیوند تړلې په یوه اومه سپین سی دی، د جهان غمونه پرېږده، نور به څه جاړې ځان جاړه. خوشحال خان بابا وایي جون ډېر زیات لنډ، مختصر او نازک دی، پته یې نه لګي چې څه ټایم به ختمیږي. نو دې دپاره ته د ټولې دنیا غمونه پرېږده او صرف د خپل ځان په قیامت کې د خلاصۍ غمونه وکړه، خپل غم وکړه. او خپل دی که پردي دي قلم وسکوه په واړو، دور د فساد شو په خپل زوی ورور مه ویاړه. خوشحال بابا وایي د فساد دور راغو، مه په رور باندې ملا تړه او مه په زوی باندې ملا تړه. بس یو کار وکړه، که خپل دی که پردي دي هغې ته د علم رڼا ورکړه، همدې سره مسلې حل کیدی شي، بل یو حل یې نشته. هر چرته چې ګرځم ځینې هسې چارې وینم، کار مدار په نن شو د سبا اندېښنه لاړه. خوشحال بابا وایي چې هر اړخ ته وګورئ څه داسې کار شروع دی چې د نن ورځې فکر ورسره شته او د سبا فکر ورسره نشته. مطلب د دې دنیا په فکرونو کې لګیا دی، د آخرت فکر ورسره نشته. ګوره کم یو باد دی چې په دروست جهان راوالوت، زړه په چاخه نشي لباسي شو خلک واړه. خوشحال بابا وایي څه داسې هوا رالوتې ده چې د ټولو خلکو نه لباسي جوړ شو، په ظاهره یو شان دي او په باطنه باندې بل شان دي. خلکو نه اخلاص ووتو، داسې خلک پاتې نشو چې ورسره کینې پاسې او زړه دې پې خوشحاله شي. او ما وی کلی میشت دی چې په کلي باندې راغلم، تش کنډر پراته دي خالي مې نه د ویجاړه. خوشحال بابا وایي ما خو ویل که دا کلی آباد دی او خلک پکې ژوند کوي خوشحاله دي، خو ولې دا کلی اوران ویجاړ دی، هیڅ یو اړخ ته پکې خوشحالي نشته. او هر چرته چې ګرځې په لاحول تې نه تېرېږه، سل بلا په زړه کې سلدانې تسبیح په غاړه. خوشحال بابا وایي د فساد دور دی، هر اړخ ته مصیبتونه دي، حرامتوبونه دي، دې دپاره په زړه کې اندېښنه ساته، دین سره ټچ اوسه، د الله نه مدد غواړه. وایي ډېره سودا وشوه سلداوې د سود په تمه، وخت د مازدیګر شو دلته دا دوکان ونغاړه. خوشحال بابا وایي وی ټول عمر دی د دنیا په ګټه تاوان باندې تیر کو، بس دی وخت دی تیر شو، جون ختم شو، وخت د مازدیګر شو، مطلب جون ختم شو، بس اوس د دنیا کارونه پرېږده او دین ته متوجه شه. او تل وایي خوشحاله چې دنیا ورته به شا کړم، لا خو دا دنیا د مخامخ درته ولاړه. او آخره کې خوشحال بابا فرمایي وي تا خو ویل چې بس دې دنیا ته شا کوم، دنیا پرېږدمه او دین ته مخ کومه، خو داسې نه ښکاري راته، او تا ته اوس هم دنیا ولاړه ده مخې ته، مطلب په دنیا کې لګیا یې، د دنیا په کارونو کې لګیا یې او آخرت کارونه دې پرېښي دي.